السلام علیکم ملګرو، زه صفی الله زمان یم او تاسو ما سره په دې ویډیو کې نن د کنټینیو سټیټمنټ لولئ او زده کوئ. نو راځو اول د خپل دغه درس په عنوان باندې چې موږ سره نن کنټینیو سټیټمنټ دی په نسټډ لوپ او سنگل لوپ کې په کنسول اپلیکیشن کې موږ کارو. نو راځو مخکې درس کې هم موږ بریک سټیټمنټ ولولو. د بریک او د کنټینیو ترمنځ اوس یو څه فرق شته چې هغه زه تاسو ته غواړم بیان کړم. په دې دواړو کې فرق دا دی چې بریک سټیټمنټ کله چې په یو لوپ باندې لګولی وي نو هلته چې دی هغه لوپ مکمل بریک کېږي، ورسره سټاپ کېږي، هغې نه مخکې نه ځي. مخکې ځي خو کله چې کنټرول د انر لوپ که انر لوپ کې لګول شوی وي نو انر لوپ نه وځي، اوټر لوپ ته. که اوټر لوپ کنډیشن ټرو بیرته راځي، همغه کنډیشن د اوټر لوپ اکزیکیوټ کوي کنټرول او بیا د انر لوپ ته راځي، بیا هم هلته چې ورسېږي بیا بریک کېږي. خو کنټینیو سټیټمنټ کې دا خبره نه ده. په کنټینیو سټیټمنټ کې فرق دا دی چې کنټینیو سټیټمنټ کله په انر لوپ کې مونږ یا په اوټر لوپ کې کوم ځای کې چې مونږ کنټینیو سټیټمنټ لګولی وو، هغه سیکشن هغه ویلیو هغه به کوم یو ویلیو چې په مونږ ورته کنډیشن لګولی هغه ویلیو نه پرینټ کوي، یعنې هغه به نه شو کوي او نور لوپ به پکې کنټینیو وي. یعنې هغې نه وروسته به چې کوم کنډیشن ټرو کېږي په هغه لوپ کې هغه به ورته پرینټ کېږي. سو فرق هم دا دی چې موږ سره دغه بریک چې دی بریک سټیټمنټ مکمل لوپ بریک کوي، خو کنټینیو چې دی هغه وړوکی سیکشن چې کوم یو باندې موږ کنټینیو لګولی وي هغه موږ ته سکیپ کوي او نه پرینټ کوي. نو د دې دواړو ترمنځ فرق دا دی. راځو په خپل ویژوال سټوډیو کې کوډ لیکو او د کوډ له لارې د په عملي شکل ګورو. صحیح ده؟ ښه راځو خپل کوډ لیکو د خیره سره. زه فور لوپ لګوم and I ورته اخلم I is equal to 2. صحیح ده؟ نو دلته بس په I باندې کنډیشن لګوم I is less than or equal to څو پورې به لاړ شي 12. صحیح ده؟ 12 پورې دی لاړ شي او دلته I به زه انکریمنټ کوم. بریکټس به ورته سټارټ کوم، زه یو اف کنډیشن لګوم ځکه غواړم چې زه وایم چې دا بریک کنټینیو څنګه باید کار وکړي. زه I کله چې I مساوي شي د 7 سره نو ته به څه کې ما ته به دغلته دا کنډیشن به دغه کنټینیو سټیټمنټ به پرینټ کې. زه دا بریکټس نه لګوم، زه راځم ډایرکټ کنټینیو لیکم. کنټینیو مې لیکم او دلته زه یو میسج پرینټ کوم کنسول ډاټ رایټ لاین. زه میسج څه پرینټ کوم په مقصد د آی ویلیو پرینټ کوم. سوري آی دی 1 نه ده. اوکې دا مې ولیکم. راځئ ګورئ فور لوپ مې ولګو، انیشیلایزیشن ان ویلیو اساینمنټ هم وشو، بل چې کنډیشن او بل انکریمنټ. صحیح ده؟ بیا موږ کنډیشن دلته ولګو د اف وسه باندې چې کله آی مساوي د 7 شو نو کنټینیو که دغه 7 ماته سکیپ کم یې پرینټ کوه. ښه راځو موږ مخکې ویل چې دا به سکیپ کوي. راځو اوس پرکټیکل ګورو. ګورئ ښه دلته چې کوم یو ویلیو موږ ته پرینټ شوی دی. ګوره آی شروع کېږي د 2 څخه. صحیح ده؟ 2 3 4 5 6 7 نشته. صحیح ده؟ 7 نه لري. صحیح ده؟ نو 12 پورې به دا جریان کوي نو 7 باندې پرینټ کېږي. نو بریک سټیټمنټ کې موږ دا ویل چې بریک به هغه لوپ موږ ته مکمل بریک کې سټاپ کوي به، خو په کنټینیو سټیټمنټ کې به دا نه دا فقط هغه سپیسیفیک ویلیو به موږ ته سکیپ کوي. صحیح ده؟ نو راځو دا اوس په نسټډ لوپ کې هم ګورو چې نسټډ لوپ کې موږ سره څنګه کار کوي. ښه راځو اوس دغه انر کوم کوډ چې ما لیکلی دا لرې کوم. زه بل یو فور سټیټمنټ لګوم، فور لوپ لګوم. انټ ال زه ورته لیکم ال از ایکول ټو 1 او ال لیس دین اور ایکول ټو میبي 10. صحیح ده؟ 12 پورې دا به 10 پورې لاړ شي او دلته به څه شي ال پلس پلس. اوکې ال سی پلس پلس شو. سو راځو اوس دلته زه بریکټ سټارټ کوم. دلته یو اف کنډیشن لګوم ورته. زه ورته وایم چې که چیرې د ال مساوي د ال ویلیو مساوي د څو سره شو د 8 سره شو نو ته چې وکړه کنټینیو که راته خو یو میسج پرینټ کړه کنسول ډاټ رایټ لاین. میسج به راته چې پرینټ کې آی به راته پرینټ کې دا به کنکټینیټ کوم د میسج سره او دلته ورسره ال به پرینټ کې. سو زه به دا لږ
سپیس ورکم تر څو دا دواړه ویلیو یو بل څخه جدا شي. اوکې دا خو وشوه. راځو ګورئ دغه فور لوپ دی دا ما لګولی دی تشریح ته ډېر ضرورت نشته مخکې ویډیوګانې کولی شئ وګورئ ما تاسو ته په ډیټیل سره تشریح کړی. انر لوپ مې لګولی دا آوټر لوپ دی دا انر دی صحیح ده. outer loop او inner loop باید تاسو پیژنئ. دنه ما کنډیشن لګولې که چیرې اف دا ال مساوي دا تاسو سره شنو کنټینیو راته پرینټ کوي وداوت د دې به کنټینیو دا اف باندې پرینټ کړي دا باندې کنټینیو باندې پرینټ کیږي راځي ډایرکټ به دا میسج به راته پرینټ کیږي. اوکې راځو دا په پریکټیکل سره ګورو. اوکې ګورئ ښه سوي ګورئ دا خو د آی ویلیو ده صحیح ده. ګورئ ما ورته چې ویلو کله چې د ال ویلیو اته سره مساوي شو نو کنټینیو وکړه. نو ګورئ دلته د انر لوپ حساب کوم 1 2 3 4 5 6 7 8 نشته ګوره چې کله 8 سره شي دا به سکیپ کیږي موږ تاسو ویل. نو هر یو ځل چې دا انر لوپ ایگزیکیوټ شوی ده د دې سره به 8 نشته ځکه چې دلته موږ ورته ویل چې کچېرې مساوي شو دا کنټینیو کړه یعنی اف نته سره دا میسج پرینټ کړه. نو هر ځل دا میسج پرینټ شوی ده کله چې د ال ویلیو اته سره مساوي شوی دا به موږ ته اسکیپ کړه ده. سو د بریک سټیټمنټ او د ال د کنټینیو سټیټمنټ ترمنځ فرق هم دا ده توپیر هم دا ده چې بریک څه کار کوي او دغه کنټینیو څه کار کوي. ښه سو دا زموږ د نن ورځ درس چې موږ بریک سټیټمنټ او کنټینیو سټیټمنټ موږ تاسو فرق یو خو دا پریکټیکل پروګرام مې ور باندې تاسو ولیکم. نو د لا نورو موضوعګانو لپاره ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د چا سره چې کوم پوښتنه یا مشکل په کمنټ کې موږ ته ویلی شي شریکولی شي او یا که غواړئ په یو سپیسیفیک موضوع باندې موږ ورته وغږیږو او یو ویډیو جوړ کړو هم موږ ته کولی شي په کمنټ کې یادونه وکړي. ښه نو زموږ راتلونکي دا پلانونه داسې دي چې موږ وینډوز فارم اپلیکیشن کې سی شارپ کې موږ تاسو ته پروجیکټ کوو د خیر سره انشاءالله کوم آوټلاین چې لرو هغه به ول خلاصو به بعد هغې څخه وروسته یو وړوکی پروجیکټ به کوو په هغې کې کله چې زموږ د کنسول اپلیکیشن دغه آوټلاین چې موږ ځان ته انتخاب کړی دی کله چې دا ختم شو دې کې به هم تاسو یو پروجیکټ کېږي د خیره انشاءالله. خو زه که چېرې ستاسو کوم خوښه هیله او غوښتنه وي نو کولی شئ موږ سره شیر کړئ چې سپیسیفیک ویډیو موږ تاسو ته ورباندې جوړ کړو. ښه نو دا زموږ د نن ورځ نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ شیر او کمنټ له یاده ونه باسئ.